بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 13 فبروري کال 2018 چې جمعه المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن موضوعات نړیوال سیمایي او همدارنګه ګرم مسایل دي چې د بحث وړ دي. موږ تاسو ګورو چې هر خوا د جنگ ډول په غږېدو دی او په څنګ کې ډیپلوماسي هم روانه ده او په ډیپلوماسي کې د حل لارې لټول کیږي او په عین حال کې د ګواښ او د اخطارونو سلسله هم د هر خوانه روانې دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې د امریکا د خوانه هم د اسرائیل د خوانه هم ګواښونه کیږي او د دې غړنه چین، روسیا، ترکیه، ایران همدارنګه د نړۍ هم لګیا دي ګواښونه کوي. د دې پرانا کې د پاکستان د برید امکان په افغانستان باندې روانه جګړه د افغانستان او پاکستان د اورګزي په ساحه کې همدارنګه د امریکا د ولسمشر خبرې د نتنیاهو سره د اردوغان اختار سیمه ته او نړۍ ته همدارنګه د جی ډي وینس نوې قراردادونه استراتیژیک د ارمنیا او د آذربایجان سره او په ایران کې په نظامی کاروان باندې برید. دا د نن ورځې مهم موضوعات دي او په اخر کې تاسو به د ډیورند کرخه اغاړه جهادي راپورونه هم چنان وړاندې کړم. راځو اوله کې د پاکستان موضوع ته چې همدغه اوس چې موږ تاسو خبرې کوو د افغانستان او د پاکستان د اورګزي د کرخې په سر باندې د ډیورند کرخې په سر باندې جنگ روان دی او دواړه طرفو دا ادعا کړې ده چې د یو د بل پوستي ورانې کړې دي او عسکري وژلې دي. اسلامي امارت وایي چې د اورګزي ساحه کې د پاکستان د پوستي لمنځه وړي دي، کسان ورته وژلي دي او ډیر پوځیان دي ته مجبور کړي دي چې د سیمې نه وتښتي. همدارنګه هغه سیمه کې یو بل منطقه کې هم جنگ دغه دی چې دغه نوم واضح په خبر کې نو راغلی، خو دومره ویل شوی چې د دیری اسماعیل خان سره سرحد نو د دیری اسماعیل خان سره خو زه فکر کوم زموږ سرحد نه نخلي، نو دا خبر ذکر دغه نو وی چې الته هم جنگ روان دی. راځم دې ته چې پاکستان ویلو چې دغه شو دی په کابل، په پکتیا، پکتیکا برید کوي او کوو شو د قندهار باندې نظامی يرغل کوي. د دې يرغل دلیل دوی دا وړاندې کړی دی چې پاکستان وایي چې بشر زیب، الله نظر بلوچ او مفتی عبدالولي محسود دا په افغانستان کې دي. افغانستان باید دا مونږ ته راوسپاري او که دا راونسپاري نو د په سر باندې زموږ جنگ ممکن دی. او قندهار باندې د برید دلیل دا ویل دی چې بشیر زیب چې دی دا په عینو مینه کې په قندهار کې چې هغه ادرس دی وی چې موږ ته معلوم دی چې دا په کوم کور کې اوسېږي، دی ورته پناه ورکړی ده. بنان دا زموږ لپاره مشروع هدف دی، ټارګټ دی او موږ ممکن ده چې په قندهار باندې د بشیر زیب د وهلو لپاره نظامی يرغل وکړو، هم هوایي او هم زمینی. دا هغه دلیل دی چې دی وی چې به په قندهار باندې ورننوځي. اما دا ثابت نه ده، تاسو معلومه ده داسې دروغ پاکستان هر ځلې ویلي دي چې کابل باندې برید وکړ، ویل چې ولی محسود هم ولی محسود په وزیرستان کې په بل شاه محمد قومندان باندې ویل چې هغه وه هغه بیا په وزیرستان کې نو په دې رقم ته د دې خبره تر نن ثابته شوې نه ده او د دروغ وای. نو بشیر زیبم چې دا په کلونو د خپل په خوره کې په بلوچستان کې و مبارزه کړې ده. همدارنګه الله نظر بلوچ هم خپل په خوره کې دی لګیا دی. تیره 2 هفتې وړاندې د لویو لاریونونو ته خطاب وکړ، خبرې وکړلې. نو د پاکستان سره بهانې لټي او د بهانو لپاره د پلمې او دا چې دی دا کوي چې په افغانستان باندې څنګه برید وکړي. همدارنګه د امریکا یو بل کې خطي هم سیمه ته اصلي د خپل د اردو د تقویت لپاره سره دی چې په ظاهره داخلي چې ډیپلوماسي باندې به کار کوي، مګر په عین حال کې خپل قوا باندې لګیا دي کار هم کوي. امریکا سره دی چې د B-52 تیاری بیرته د العدید دغه ته هوایي ډګر ته راوړلې. د ټام هاک میزایلونه هم په قطر کې په ګرځنده دستګاګانو باندې نصب کړي دي چې په وخت ضرورت کې د یو سیمې نه بل سیمې ته بتلی شي او دا وار کولی شي. یعنی په یو پایګاه کې به دا نه چې هغه پایګاه فرضاً ایران هدف کوي، دا په ګرځنده دستګاه باندې چې دا بیا ګرځي نورو سیمو کې هر خواته تللی شي، وار کولی شي. دا کار هم کړی دی او په عین حال کې همدغه العدید دغې ته 14 د تیلو ورکولو جهازونه سره د جاسوسي تیارو چې ورته RS 115 او KC 115
ویل کېږي دی هم سیمې ته را رسولي دي، یعنې خپل جنګي دغه نور هم تقویت کړی دی. 14 د تیلو ورکولو تیاري په یو وخت کې دا ښکاره کوي چې که حمله کېږي په لویه پیمانه باندې به وي، ځکه چې دا تیاري په فضا کې هر یو په یو وخت کې فرضاً 2-3 تیارو ته تیل ورکولی شي. که 14 تیارې دی هلته وړي دي، د معنا دا ده چې دی به په یو وخت کې څو تیارې فرضاً که په 14 کې شپږ به اوچتوي، 10 به دی تیارې لري، که هغه راکوزېږي بیا 15 به نور اوچتېږي، 15 به بیا تیارې، دا نورې به بیا ورته امادګي نیسي. په دې رقم ته ښکاري چې تجهیزاتو اکمالات کافي قوي ورته کړي دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې یورانیم او میزایل دا دوه زمونږ سرې کرښې دي، په دې باندې د ایران سره هیڅ نوع جوړښت او سازش نشو کولی. اسرائیل نتنیاهو ټرمپ ته ویلي دي که میزایل د ایران ختم نکړلی شي دا بالقوه موږ دپاره لوی خطر دی، او دا حتی د ایران د اتومي قدرت نه موږ ته لوی خطر دی، ځکه چې د اتومي قدرت په حساب دی فکر کوي دی هغه وهلی دی، ایران دا نشي جوړولی، او خپل هم وایي چې دا یو پلمه ده دوی ایران ته نیولې ده، اوس یې ورته میزایل پلمه کړې ده، او چون د ایران د میزایلو زور یې ولیده، ایران هلته وهل کړي دي، اوس دی دا وایي چې میزایل خو ډېر خطرناک دی، که د میزایل ولري او دا ترېنه وانخلو نو دا په هر وخت کې چې ایران وغواړي په موږ باندې دا راورولی شي. روسیې ویلي دي چې د امریکا حمله پر ایران باندې هر آن ممکنه ده، او دا ورځ دقه په دقه تقویه کېږي چې د ایران په مقابل کې دوی د جنگ لپاره آمادګي نیسي. مګر په عین حال کې دی ویلي دي چې د ایران ترڅنګ د سیمې ملکونه لکه روسیه او چین چې د دوی د دفاع د ایران دوی ته حیاتي مسله ده، دوی همچنان دلته آماده دي او غواړي چې د ایران سره همکاري وکړي، ځکه چې د ایران وهل د سیمه کې د امریکې طاقت او د دوی کمزورتیا ده. همدارنګه اردوګان ویلي دي چې د میزایلونو محدودول دا به د مسلې حل نه لپاره دی چې ایران دې ته حاضر نه دی، نو د ده لپاره د جنگ مسله چې ده ډیره جدي ده. همدارنګه اردوګان ویلي دي چې دغه حمله زموږ په ګاونډیانو باندې موږ ته قابل د قبول نه ده. په تېرو څو کلونو کې دی ویلي دي چې اسلامي ملکونو باندې اسرائیل بې دریغه حملې کړي دي او هیڅ چا د ده مخه نه ده نیولې، او موږ باید لاس په کار شو. همدارنګه اکان فیدان ویلي دي چې د ایران د میزایلونو محدودول دا کوم نتیجه نه ورکوي. جی ډي وینس د امریکې مرستیال مشر اعلان کړی دی چې دی به میزایلونه او راکټونه دغې ته ارمنستان ته او آذربایجان ته ورکوي، او د دې دفاعي هوایي سیستم به قوي کوي. تاسو ته معلومه ده چې د یوکراین سره د روسیې جنگ په څه باندې وشو، لپاره دی چې هغه د اروپایي ټولنې او د ناتو ته د ننوتو پروګرام یې میزایلونه راغلل هلته نصب شول، او دا روسیې ورته ویل دا کار مه کوئ. اوس هم دا کار دی په ارمنستان کې کوي. ارمنستان اوس فعلا روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، مګر هم که چېرته دغه قرارداد چې اوس د جی ډي وینس سره کړی دی چې هم اتومي ریاکټرونه به هلته جوړېږي، میزایلونه به راځي او دفاعي هوایي او دا سیستم د امریکا به، نو دا معنا دا ده چې دا دویم یوکراین دی، بله جبهه د جنگ دې سیمه کې پرانیستلو کې ده، او دا ارمنستان یو لوی اشتباه ده چې دا کار کوي. په عین حال کې جی ډي وینس پس د ارمنستان نه آذربایجان ته لاړ، او آذربایجان خو مخکې نه د اسرائیل او د امریکې سره د ایران مقابل کې ولاړو، اوس ارمنستان هم پکې اضافه کړ. اوس د آذربایجان سره د 9 میلیارده ډالرو یو استراتیژیکه معاهده امضا کړله چې دې په اساس باندې به دوی آذربایجان ته پاکه انرژي یعنی ریاکټرونه به هم ورکوي، او په عین حال کې دوی به نور نظامی تجهیزات هم ورکوي، او دا معاهده د استراتیژیک پارتنرشپ چې ده دا الهام علیوف او جی ډي وینس سره امضا کړله. همدارنګه په ایران کې پر یو نظامی کاروان باندې چاودنې شوې دي چې په دې کې د زرعي موټرونو 2 موټرونه کاملا له منځه تللي دي. دا په محمد آباد ایران شهر یعنی د بلوچستان سیستان کې دا واقع شوې ده، او د دې مسؤلیت جبهه مبارزین مردمی یعنی د خلکو د مبارزې جبهه د مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، او ویلي دا کار دوی کړی دی. دا په خپله اوس د ده ښکارندوی دی چې په ایران کې لکه د پاکستان غوندې نظامی
عملیات او دغه د یو دننه شروع کړل. اصلي ورکړی د نفر شته دی او چون د سیستان بلوچستان دی نو د کې د پاکستان د لاس دی کې ځکه دا وعده کړی و چې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره به نفر ټریننګ کوي الته بلیږي او د کوي او سیستان بلوچستان کې دا واقع شوې ده. نو بنان دی کې د پاکستان لاس به حتما ایرانیان په دې کې تحقیق کوي او دا چې لاس ته ورشي دا ثبوت به هم ساتي. همدارنګه چین ایران ته د G20 په نامه تیاری چې دا په حساب په نامه د غول د فضا یا اژدها د فضا باندې یادېږي چې تاسو معلومه ده اژدها هغه لوی دغه تدکیږي چې د قوي ترین دغه دی او د په تهران کې د چین سفیر د ایران سرقمندان د قوای هوایی ته یعنی د هوایی بریدونو لوی قمندان دی ورته امیر سرطیب بهمن بهمیرات ورته وي دا دته ور اوسپارله او په حساب دا جهازونه دغه په دغه کې نوې یو اسلحه اضافه شوله. نو تاسو ګورئ چې عین حال کې الته علي لاریجانی په عمان کې مصروف دغه خبرې او په قطر کې مو او ویل کېږي چې په قطر کې د حماس د مشرانو سره لیدلې دي او هغه ته دا ډاډ ورکړی دی چې دوی خپل اسلحه نه سپاري بلکې دوی به نور هم تقویه کیږي ځکه چې اسرائیل غیر له زور نه بل خبر باندې نه پیږي بنان د اسرائیل مخنیوي صرف اسلحه باندې کېدی شي. په عین حال کې چې الته ګوري خبره د صلح او د غیر روانه ده دلته تجهیزات او د اکمالات په ټولو سیمو کې روان دي. امریکا اکمالات لګیا دي کوي اسرائیل لګیا دي اکمالات کوي روسان او چینایان لګیا دي د ایران اکمالات کوي همدارنګه هر خواته هر یو لګیا دي خپل قوت زیاتوي ممکنه ځکه چې د جنگ سره دي چې د ډیپلوماسي روانه ده مګر هم د جنگ جبهه قوي ښکاري د حملاتو د تاثیرات قوي ښکاري. راځم د خیبر پختونخوا کې د جهادي راپورته مورخه 11 فبروري مجموعاً 10 عملیات شوي دي چې وزیرستان شمالي کې 4 په بنو کې 2 د اسماعیل خان کې 2 وزیرستان جنوبي کې 1 او په ټانک ولایت کې 1. وزیرستان شمالي کې 2 عملیات په یو وخت کې شوي دي. عملیات د ولسوالۍ میرعلي کې خوشحالي سیمه کې د ځنګل په فوجي پوستې باندې سنایپري برید کې 1 عسكر وژل شوی دی او په همدغه بادي حمله کې چې دا یو ګوریلایي حمله و د پوز په بل دغه باندې الته مالی او ځاني تلفات ور اړول شوی دي. وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي د خوشحالي په سیمه کې پینینی فوجي چک پوسټ باندې تعرضي برید شوی دی مالی او ځاني تلفات اړول شوی دي. په همدا وزیرستان شمالي ولسوالۍ سپینوام کې اباخیل فوجي قافلې باندې 3 ساعته جګړه شوې ده شدید مالی او ځاني تلفات ور اړول شوی دي. یو کلشینکوف او سلور چارجر یا جاغورونه د دغه د مجاهدونو لاسته ورغلي دي. ولایت بنو ولسوالۍ سټي فتحخیل پولیس چوکۍ باندې تعرضي برید کې مالی او ځاني تلفات اړول شوی دي. ولایت بنو ولسوالۍ ډومیل زازون خونی خیل پولیس چوکۍ تعرضي برید کې 4 اهلکار یعنی پولیس وژل شوی دي یو مجاهد هم شهید شوی دی. ولایت دیره اسماعیل خان ولسوالۍ پهاړپور پنیاله ډانډه بود سیمه کې پر مجاهدینو د برید کولو لپاره فوز راغلی چې ځوابي کاروي کې اس ایچ او نواب فهیم ممتاز 4 پولیس او اسسټنټ سب انسپکټر وژل شوی دي. ولایت دیره اسماعیل خان ولسوالۍ درابن زرکنی فوجي قلعه باندې برید شوی دی او چې یو عسكر یو ډرون کامرا ویجاړه کړل شوی ده او نور مالی ځاني تاوان هم خبر شته دی. ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک خزاني کلی کې په برید باندې مالی او ځاني تلفات پوسټه اړول شوی دي. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ اعظم ورسک د بازار واقع پوسټ باندې د پوزي پوسټ باندې حمله شوې ده چې مالی او ځاني تلفات ور اړول شوی دي. دا د نن ورځې ګرم او دا خبرونه سره د خیبر پختونخوا د آزادي غوښتونکو د حرکت مبارزې چې ورځ تر بله قوت اخلي دا تاسو حضور ته ما وړاندې کړلې. هیله ده چې برنامه تاسو وګورئ خوښه کې او دوستانو سره شریک کړئ. د سبسکرپشن زنګوله او د لایک بټن مه هېروئ. دا خپل دوستانو ته توصیه وکړئ چې دا زموږ چینل تقویه شي. په همدغه هیله چې بیا دوباره تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم وما علینا الا البلاغ.